کله تاسو څخه مخکې چا داسې فکر کوو چې عایشه رضی الله عنها له 9 کلونو مشره وه، یوازې دې لپاره چې د پیغمبر دفاع د بې ادبي یا د بد اخلاقۍ څخه وکړي، نو اجازه راکړئ چې درته ووایم چې تاسو غلط وایاست. په دې کې هیڅ شک نشته چې کله رخصتي وشوه نو عایشه رضی الله عنها 9 کلنه وه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم له بیبي عایشې سره په 9 کلنۍ کې نږدېوالی کړی و. او آیا دا غلطه ده؟ نو زه به درته ووایم نه. زه به درته ووایم چې ولې. د نن ورځ په نړۍ کې که نن څوک دا کار وکړي نو هر څوک به چغې وهي. تاسو پوهېږئ چې نن ورته خلک د ماشومانو جنسي زیاتی وایي، ځکه چې تاسو هر یو ته همداسې ذهنیت درکړل شوی دی. موږ هر یو په جلا وخت کې پیدا شوي یو. زموږ پوهه جلا ده او له ټولنۍ جلا ته مې لرو. موږ هېڅکله 10 کلنه ناوې نه ده لیدلې. ایا تاسو کله 10 کلنه ناوې لیدلې ده؟ په رښتیا راته ووایئ. ایا چا کله 10 کلنه ناوې لیدلې ده؟ که تاسو یو واده ته لاړ شئ او وګورئ چې یو 10 کلنه نجلۍ د ناوې پر ځای ناسته وي او یو 40 یا 50 کلن سړی ورسره واده کوي، تاسو به په رښتیا څه فکر کوئ؟ دا به نن بیخي بده او بې اخلاقي ښکاري. سمه ده؟ پوهېږئ ولې؟ ځکه چې تاسو ټول زما په ګمان 1950 څخه وروسته پیدا شوي یئ. زه فکر نه کوم چې تاسو کې څوک تر 1900 مخکې پیدا شوی وي. نو موږ ټول له 1900 کال وروسته پیدا شوي یو. کله چې ټولنیز ارزښتونه بدل شول، موږ په داسې وخت کې رالوی شوي یو چې دا شی پکې نه لیدل کېږي او عادي نه دي، ځکه وختونه او تمې بدلې شوي دي. اوس اجازه راکړئ چې هغه څه درته وښایم چې شاید تاسو حیران کړي، ځکه تر 1900 کال مخکې خلکو لپاره 10 کلنه ناوې عادي وه او 2 کلنه ناوې هم عادي وه. اورئ، یوې 2 کلنې جنۍ په قانوني ډول واده کېدی شو. موږ به وګورو نو کوم خلک چې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې د هغه کار له امله حمله کوي، کوم چې په 9مه پېړۍ کې دي پخپله کړي وو او په هغه وخت کې عادي وه، هغوی د اسلام کتابونه، تاریخ او اخلاقو څخه بیخي ناخبره دي. یوه ثانیه هغوی د انسان له تاریخ څخه هم ناخبره دي. او موږ به وګورو چې څنګه. لومړی دا چې په اسلامي تاریخ کې داسې څه نشته چې قریشو چې د نبي صلی الله علیه وسلم سخت دښمنانو دا خبره کله هم د هغه پر ضد د پیغور په توګه کارولې وي، لکه ننني اسلام دښمنه خلک یې کوي. لومړی شی چې د اسلام دښمنان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ضد کاروي هغه څه دي؟ د عایشې رضی الله عنها عمر چې ستاسو پیغمبر په 9 کلنۍ کې ورسره واده کړی. دا مو مخکې اورېدلي دي. سمه ده؟ نو له نن وروسته تاسو کولی شئ هغوی ته ووایئ چې لاړ شئ کتابونه ولولئ او لږ زده کړه وکړئ، ځکه څه چې تاسو به اوس وګورئ هغه به تاسو هم حیران کړي. باور وکړئ حیران به مو کړي. قریشو هیڅ تور پورې نه کړ او هیڅ اعتراض یې ونه کړ. قریشو هغوی ته ګډ وډ فالبین او لیونی وویلې. قریشو نبي صلی الله علیه وسلم ته نور څه وویل؟ هغوی په هره وسیله هڅه وکړه چې د هغه نوم بدنام کړي. هغوی د هغه په باره کې بد شعرونه وویل چې ولې د 9 کلنۍ نجلۍ سره دې واده وکړه؟ آیا ته بدکاره یې؟ هېڅ چا دا خبره ونه کړه. پوهېږئ ولې؟ ځکه چې هغوی سره د ویلو لپاره څه دا یو عام رواج و او هیڅ عیب پکې نه و. یو غټ لیکوال په ځانګړي ډول په نبي صلی الله علیه وسلم د حملې لپاره یو کتاب ولیکه. دا کتاب په 1490 کال کې چاپ شوی دی او نوم یې دروغجن طبیعت د محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دی. هغه وخت کې د محمد نوم همداسې لیکه. نو هغه وخت د پیغمبر د دروغجن ثابتولو لپاره کتاب ولیکه چې هغه ریښتینی پیغمبر نه دی او په دې اړه یې څه ویل. د په اصل کې د 19 کلنۍ سره واده په سر د نبي صلی الله علیه وسلم دفاع کړې. د یو سړی چې په کتاب کې پر نبي صلی الله علیه وسلم حمله کوي خو دلته تر دفاع کوي، نو دا د پیټر د کتاب هغه پوښ دی چې نوم یې د محمد صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دروغجن طبیعت دی. آیا هغه کتاب د دې لپاره لیکلی چې ثابته کړي چې هغه پیغمبر دی؟ نه، د دې برعکس چې ثابته کړي چې هغه دروغجن دی. او دا کتاب په لندن کې په 1490 کال کې چاپ شوی، لکه څنګه چې تاسو یې نیټه په رومي لیکلو کې لیدلی شئ. د کتاب په 250 مخ کې هغه په دې اړه څه وایي، له پورته څخه یې لوستلی شئ. دا ډېر پخواني انګلیسي ده. هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د عایشې د واده خبره کوي او په 3مه کرښه کې لیکلي چې پیغمبر د ابوبکر له لور عایشې او سودې سره واده وکړ. هغه دا یادونه کوي چې د بیبي خدیجې له مړینې وروسته پیغمبر له عایشې او د زمعه لور سودا سره واده وکړ او بیا یې وروسته د عمر رضی الله عنه لور حفصې سره هم وکړ. په دې کار سره یې خپل اړیکې له خپلو ملګرو سره لا پسې کلکې کړلې. عایشه هغه وخت یوازې 6 کلنه وه. اورئ، دا د کتاب په 250 مخ لیکل شوی، هغه کتاب چې پیغمبر باندې رد کولو لپاره لیکل شوی. عایشه رضی الله عنها هغه وخت 6 کلنه وه، نو ځکه یې تر 2 کلونو وروسته پورې ورسره کوروالی ونه کړ. په اصل کې 3 کاله وروسته و. دلته هغه غلط شوی دی تر هغه چې 8 یا 9 کلنه شوه، ځکه چې په دغه ګرمو هیوادونو کې دا یو عادي کار دی. ښځې په دغه عمر کې واده ته چمتو شي او بل کال ماشوم پیدا کوي.
نو هغه دلته څه کوي؟ هغه په اصل کې توجیه کوي چې ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کلنۍ کې واده وکړ. اوس حیرانتیا ته ځان تیار کړئ. هغه د پوهانو او د تاریخدانانو خبرې دي چې ښایي د 19مې پېړۍ مخکې پخوانیو ټولنو کې څنګه کار کوو او د خیر دعا به ورته کوله. موږ دا څنګه پوهیږو؟ مارګریټ ویډ د برج په خپل کتاب کې په 250مه پاڼه کې لیکلي چې باید په یاد ولرو چې په منځنیو پیړیو کې ډېرې کونډې زړې نه وي. مهمې شتمنې نجونې به زیاتره به د 5 او 10 کلونو ترمنځ واده کېدې او ښایي په تنکۍ ځوانۍ کې کونډې شوې وي. پروفیسر ریچارډ ورټلي او سټیفن سمال بون په خپل کتاب کې لیکلي چې په منځنیو پیړیو کې او پخواني اروپا کې اوس په پوهه شي چې ولې هغه اروپایي لیکوالانو په دې اړه نیوکه نه کوله بلکې دفاع یې کوله. په منځنیو پیړیو او پخواني اروپا کې د واده عمر کم و او د 2 کلونو ناوېګانو پیښې ثبت شوي دي. که څه هم کورواله تر بلوغ پورې نه کېده، هیڅ ستونزه نه وه. خلک به ودونو ته تلل او 10 کلنې ناوې به یې لیدلې. دا په ټول تاریخ کې روان و او تر 19مې پیړۍ پورې ټول انسانانو دا کار کوو. نو دا چې بیرته 9مې پیړۍ ته لاړ شو او د نن ورځې معیارونه د 9مې پیړۍ په یو انسان وتپو، په تاریخ کې ورته انکرونیزم وایي، یعنې د وخت تېروتنه. دا ناانصافي او ظلم دی. د امریکا جنسي قوانینو لارښود چې په امریکا کې د واده عمر قانون په دې پیړۍ کې ډېر زیات بدل شوی دی. په 19مې پیړۍ کې د ډېرو ایالاتو د واده قانوني عمر هغه 10 کاله و. له 1900 کال مخکې د سکاټلند قانون کې یو نجلۍ به 2 کلنۍ مخکې د واده رضایت نشو ورکولی، خو کله چې هغه 2 کلنه شي کولی شي واده وکړي. خو د عام قانون له مخې کله چې ښځه 9 کلنۍ ته ورسیږي د واده حق لري، که میړه هر عمر ولري. میړه هر عمر درلودلی شي، خو نجلۍ باید 9 کلنه وي تر څو وکولی شي چې بشپړه توګه واده وکړي. جوزف پاول کورتیس په خپل کتاب کې لیکي چې په 1962 کال کې د امریکا د قانون انسټیټیوټ ته سپارښتنه وکړه چې په هر ایالت کې د واده قانوني عمر 10 کلونو ته راکم شي. دا په 1962 کال کې وه. سمه ده، په اصل کې د 1960 کال تر نیمې پورې د ډیلاویر په ایالت کې د واده قانوني عمر 2 کاله و. تر 1960 کال پورې هغه وخت چې الویس پریسلی سندرې ویلې، آیا تاسو فکر کولی شئ د امریکا په یو ایالت ډیلاویر کې په 1960 کې د واده عمر 2 کاله و؟ نو خلک څنګه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د 9 کلنې نجلۍ سره د واده په سر اعتراض کوي چې هغه په هغه وخت کې بالغه وه او دا یو عام رواج و؟ نو موږ ولې دومره شرمېږو، شاته ځو، د خپلو حدیثو کتابونه بدلول پیل کوو؟